د سیرت پاک په سلسله کې 13 جمعه میں د غزوه احد سباز حصہ درته نقل کړی و. مسلمانان چې د مکې مدینه منورې نه تلل نو زر کسانو او کافر چې کوم د مکې نه راغلي و 3000. کافر ټول مسلح وسله وسره زیاته و. ما 13 جمعه درته ویلي چې د ابو سفیان د تجارتي قافلې څومره ګټه و هغې ټوله د جنګ ته استوه. مسلمانانو سره صرف 2 آسونه و، یو اس یو صحابی سره او بل اس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. مدینه شریفه نه 1000 کسان اوتل. احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی په ژبه خود اسلام کول، په ژبه ځان د نبی علیہ السلام ملګری حسابو او د زړه نه کافرو ام ورسره ووته. ځکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وي. چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنګ کې شرکت نه کوم، زه خو واپس ځم. نو 300 منافقین ورسره واپس شو. وی زما مشوره چا ونه منله. ما وی چې جنګ لبار نوزو دی مدینه کې پاتې کېږو، د مکې دا کافر بیا تنگ شي واپس بځي. اکه په کلي راوختل نو بیا به ورسره زمونږ بچیم جنګو کې پکاڼو به یې ویلي او زمونږ ښځې به هم پکاڼو وولي. نو زما رایه چا ونه منله، لہذا د ځان نه وجنم. نو د 300 منافقینو سره عبدالله ابن ابی واپس شو. 200 مسلمانان پاتې شو. په دې 200 کې یو 2 قوم، یو ته بنو حارثه وی، یو ته بنو سلمه وی. اغیم چې د عبدالله ابن ابی دا 300 واپس کېدل او دې ته وکتل لږې غوندې د اغیم زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو. خو الله زړونه کلک کړل. بعضې مسلمانانو ورته وویل چې تاسو څه کوئ؟ هغې خو قضیه خو منافقان دي، مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبي علیه السلام نه دی منلی، صرف په خولې اسلام کوي. او تاسو خو مسلمانان یې. اذ همت طائفتان منکم، قرآن شریف کې اللہ فرمائی ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ وی تاسو کې 2 ډلې وې منکم چې هغه مسلمانان منافقان اغیم لگی خپی و خواه دے. دا خود 3000 لخکر دے او من خودیر لگیو، لیکن اللہ وی واللہ ولیہما. دا غا منافقانو سر دا خود مدد نو اغا لڑل مدینه تا واپس. دی 2 ڈلو سر دا خود مددو نو دی واپس شو. مسلمانان وی تاسو ولې ده؟ وی دا بس نزو. دی واپس شو. او اللہ وی وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، چې کم کسان مسلمانانی د زړه نه هغې له پکار ده چې په الله بروسه کوي. نو 200 مسلمانان دی او 3000 کافران دی. او 13 جمعه میں د جنگ تفصیل درته و چې ښه مضبوط جنگ وشو او ظاهر کې خدای مسلمانانو له ګټه ورکړه. او چې هغه کم په غونډې نبی علیہ السلام کسان کې نولیو 50 کسان هغې لږ اختلاف شروع کو. د هغې د وجې نه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله شوه د خالد ابن ولید ناګهاني. نو 10 کسان صحابه پکې شهیدان. الله لومبه مدد دا د مسلمان کړی. لومبه کامیابی خدای مسلمان له ورکړه. په دې مدینه منوره کې یو سړی و
ابو عامر به ورته وی د خولې نه ډېر پوستو او ډېر زیات عبادت گزارو نو خلکو په ابو عامر راهب مشهور کړو چې دې ډېر عبادت کوي نو چې حضور پاک مدینه شریفه ته راغی نو دې ټینګېدی نه شو نو لاړ د مدینې نه مدینې ته وتښتېد وی د مسلمانانو دا زور نشم لیدی نو هلته مې د مکې خلک د مسلمانانو خلاف روچتول نو په احد کې دی راغی جنگ غزوه احد کې نو د کافرو ته وی ودرېږئ زه در یو چل کوم زه ور مخکې کېږم نو په دې انصارو کې اوس زما قبیله ده زما قوم دی او زما ډېر لوی قدر به کوو عزت به کوو هغوی له زه اعلان ورکوم نو د نبي علیه السلام نه به دوی دله جدا کړم دا خپل قوم دی دله جدا کوم لږ به درته پاتې شي هغې وی ډېره ښه نو چې دې څنګه راغی او میدان کې ودرېد اواز یې وکړی خپل قوم ته وی ای زما قومه د مدینې اوس ما پیژنئ زه ابو عامر یم تاسو چې راته راهب وایئ او لویه ډله مې د مکې نه راوستې ده او چې زما څوک هم ملګري وي زما د قوم وي زما سره یې تعلق وي هغه دې مهرباني وکړي د جنګ نه دې لاس وباسي ودیځي زه ابو عامر یم هغې ورته وی او موږ دې پیژنو ته ابو عامر راهب نه ابو عامر فاسق یې موږ دې ښه پیژنو شیطانه لاړې وتښتېدې مکې ته اوس یې زموږ خلاف لښکر راوسته اوس موږ د پیغمبر علیه السلام نه جدا کې ودرېږه که موږ له په ګوتو راغلې چې برابر دي لاړ د مکې کافرو ته واپس شو وی خو دونه کلک دي د نبي علیه السلام دا ملګري چې زما خو پکې یو قسم خبره ونه منله او بیا الټی زه بیدته کړم وی کنځلم یاره زه چې مکې ته تللی یم د مدینې خلک بدل شوی رسوا کړه خدای پاک جنگ کې چې کومې کارنامې صحابه کرامو کړي د هغې مثال نشته حضرت حنظله د ده زوی دی د ابو عامر زوی دی حضرت حنظله پلار یې کافر دی او زوی مسلمان دی مشهور تاسو په دې نظمونو کې هم د حنظله رضی الله عنه واقعه اورئ حضرت حنظله رضی الله عنه شهید شو په دې جنگ کې چې کله شهید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته ووی چې ما خو فرشتي ولیدې چې د حنظله له غسل ورکړه دی اولمبو او د سر نه اوبه څاڅي تاسو راځه د بیبي له تپوس وکئ څه وجه ده نور شهیدان فرشتې نه لمبوي او دی اولمبو سر نه اوبه څاڅي صحابه لاړل د ده بیبي وه جمیله نوم یې او دا دغه منافق عبدالله ابن ابی خور وه د ده بیبي ده مسلمان نه ده هغې نه یې تپوس وکړو وی نبي علیه السلام وایي چې حنظله نور یې ورته الو نه وي چې د له فرشتو غسل ورکړی د سر نه اوبه څاڅي وی دا تپوس ته وکړئ چې د ده څه حالت و چې د جنګ له راته وی د ده څه حالت و چې د جنګ له راته څه ناشنا کار یې کړی دی که نه دی کړی یاره وی نور حالت ته خو یې نیم خبر خو په دغه شپه د خپل کورنۍ چې کوم د ښځې خاوند تقاضی هغې پوره کړله او بیا جنگ لپ نیغ روان شو یاره وی چې غسل کومه نو په دې ډېر لوی وخت اوړي نبی علیه السلام به د کافرو په منځ کې ولاړي او زه به لامبمه نو غسل یې نه دی کړی او په لویه جنابت کې میدان ته درغلی دی دا راته پته حضور پاک وی وګورئ وی الله تعالی ولا د مرګ نه پس یو شرافت او عزت ورکړه او فرشتو ولا غسل ورکړه د دې وجې نه د ده لقب دی غسیل الملائکه هغه حنظله چې فرشتو لمبولی دی نبی علیه السلام ته یو توره وه توره یې لاس کې اوچته کړه وی من یأخذ هذا السیف بحقه وی دا توره به څوک په لاس کې والي خو چې د دې تورې حق ادا کړي د جنګ شروع کېدو نه مخکې صحابو ټولو لاسونه اوچت کړل یو یې صاحب مال یې راکړه بل وی مال یې راکړه خو چې چا به لاس اوچت کړ نو نبي علیه السلام به لاس واپس راوسته کړ لاس یې واپس کړ
صحابه وی دا اللہ رسول اولی وی دا سے سڑے غوارم چی دا دی تور حق ادا کی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ را مخکشو وی دا اللہ رسول دا تور حق سدے وی دا تور حق دا دے کہ اغی پورے بدے جنگی کی چیزی پک بدے کافر مڑکی مسلمان تے انہ لگی مسلمان پہ مڑنے کی او کافر پہ مڑ کی او انہ تختی مسلمان با پہ نوجنی کافر با پہ وجنی او چی انہ تختی شان کی دار دی تور حق دے وی دا اللہ رسول مالے راکا او دعا مراتاو کا اغتور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ لنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکا او دعا متوقلا اللہ وی تر دا مدد ہوتے نو اللہ غا دعا قبول اکلا دے چے کل پا میدان جنگ کے روان دے اغتور و سردا دا حضور پاک مبارک تور دا نو دا مٹے والے دا بدماشیب دللے کون دا لاسونے والو خپی نزدی نزدے کے خودے او سیناو دا سٹی اچت کڑیو نبی علیہ السلام چے وطاو قتل مسکے شو وی دا چال دا خدای دیر بدی شی دا کبر چال دے دا کبر چال دا خدای دیر بدی شی خو پا دی موقع دا خدای خوخ دے پا دی موقع کسو دا سی چال کئی ولی کافر باندے خپل رو بچے او کافر تخپل طاقت خی نو پا دی موقع دا چال جائز دے او دا دی موقع نا بغیر دا کبر تل دا خدای دیر بدی شی لاڑا و غطور لاس کے واغشتا دا دنیا کافرانے پی مردار کل لیکن شے نکلا کافر ہوتا مخ پا مخ او جنگے دو خدای والا شہادت ورکا. حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ یو بل صحابی دے پخپا گوڑ دے گوڑ بچو توی زمزم جہاد دا بچیو تی بابا تو پخپا گوڑے تو خو معذورے تو جہاد دا نشد دے دیر آگے پلاس بچی ارا دوے نا بچو دا زم او چے معذورے منو جم دے برانشم مڑ بشم شہید بشم کن جنت تب ضرور رسل نو بچی ارال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایت ہو وی سیب زمان بابا دے عمرو ابن الجموح او پخپک گوڑ دے تا تا پتر دا گردے دوم غریب ندے او دا جہاد شوقی دے منصوب وی مالے راولے وی تا سے ممنے کرے وی زمے منے کرے لیکن دتا حضور پاک او فرمائل وی عمر وی تانا دا جہاد فریضہ ساقت دا تا معذورے دتا ندے تا خودے ننیسی مزا دتا وی مزا بچو تے وی کزی منے کوے ما اگر دا اللہ رسول شوق میں دے اما پریدا زمان دلکی گی رزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ڈیرہ خدای خو معذور کرے کہ نزے تا باندی گناہ نشتا ہو کزے نو ضرط ہے مذہب ستا خوخدا ویزم دیراغ میدان جنگ کے او میدان جنگ کے چکل جنگے دا حضرت سعد رضی اللہ عنہ وی وی ماتو یا سعد کیفا حال دے سنگ دے وی ماتو چی حال خد خدای دے پاکی خیر واچی دا ناگہانی حملہ چی خالد ابن ولید اکلا سوک یو خو تختی دل سوک بلخو حالت گڑ وڑ دے وی ماتوی چی سعدا انی لا اجدو ریح الجنت دون احد زما دے قسم پا خدایوی کہ دا احد پا خواک کے دا جنت خوشبوئی محسوس ہو دا جنت خوشبوئی دا احد پا دے خواک کے محسوس ہو خوشبوئی او یور مخکشو او شہید شو چی شہید شو بیا چکل شہداء نبی علیہ السلام میں دفن کے دلتا دا احد پا میدان کے دا خدیوی دا خود اقبل خاون دا مدینہ مقبلی توڑا نو دے دا لاش اچت کو پا اوخ باندے دا اوخا باندے لاش والا کے خواب نو چی اوخ شلل مدینہ تنتلا اوخ شلی ندی چی مخ والا احد تکی احد تزی او چی مخ والا مدینہ تکی اوخا وہی اوخا نزی رال النبی علیہ السلام تے شکایتو کو ویسے پگا عمر بن الجموح لاشم پا اوخا چولے دے اوخا مدینہ تنزی احد تا واپس دی وی خدای راولا
خدای والا راوستا وی ستا دې خاوند څه دعا خو نه وه کړې وی کړې وه وی سی ویلو وی دا چې کله راته نو وی دا دعا وکړه اللهم انی اسألک شهادتا خدایا دستا نه شهادت غواړم اللهم ارزقني شهادتا خدای مال شهادت راکې ولا تردني الى اهلی خدای ما خپل کلی ته بیا واپس مکې نو خدای ولا دعا قبول کړې ده که نه ولې خپل کلي ته واپس وړه همدلته دفن کړه هغه میدان کې دفن کړه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ ښه تیز شو ګرم شو دی ویشتون کې و د غشي د لیندې د ویشتون کې ډېر د ویشتو ډېر انتهایی مهارت یې لرل او جهاد کے لنبی قشی دیشتے رہے یو موقع کی دتا چاوی تالا من سم ندر دی سم من نکے وی خندل وی ماتا نماز چل خواہ وی دا اغا قسم مچے دا خدای پلار کے لنبی قشی میشتے رہے او دا اغا قسم چے دا نبی علیہ السلام سر پا سفرونو پا جہادونو گردیدو ڈوڑے بناوا خوراک بنو نو د کیکر پاڼې بم خوړې نو یو دسماتې بم نه کېده ځکه چې هغې کې لوندوالی نی نو او دسماتې بم لکه د اوښ او یا د ګډو د چیلو د پچو په شانتې او دسماتې به رانه نوتې ده داسې ژوند مونږ تېر کړی دی اوس وایي تاسو ما ته د مانځه چل ښایه چې تا لمونځ نه درځي افسوس نه دی وایي نو د غشو د ویشتو مهارت یې لره چې پلاره به څوک تلل نو نبی علیه السلام به هغه ته وي د هغه شي دته ولې د تکده تکې دی دې ښه ویشتل کولی شي نو ده به لینده راښکا داسې زور به یې ورکا لیندې له لینده چې څونه تیزه راکاږي نو هغه همرغشي ډېر تیز دي دوه درې لیندې هم ماتې کړې یو دی دی یو بل صحابي دی نو حضور پاک به دا لاس مبارک په دې تندي دلته کېښود د چې به غشي وي څه داسې به یې ورته کتل چې د هغه شی په کافر لګي که نه لګي نو دی ورته وي د الله رسوله زما شاته ودرېږي ما سره خوا کې مه ودرېږي ځکه چې زه دې نه غشي ولم نو دشمن ما ولي که ډز د کم ځای نه کېږي نو دشمن په هغه ځای ډز کوي که نه زه غشي ولم دشمن ما ولي نو هسې نه ته ونه لګې شاته ودرېږه نو که غشي راځي زه به لګم خو ته خو به بچ کېږي که نو چې ده به ډېر شوق سره غشي ویشته نو حضور پاک به ول آواز ورکړه ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعده اولا زما مور و پلار ستانه قربان د دو صحابو نه نبی علیہ السلام خپل مور پلار قربان کړي لکه یو سړی چاته وي مور مې ده نه قربان پلار مې ده نه قربان دا د عزت لفظ دی نو حضور پاک به ول آواز ورکړه ارمی یا سعدو اولا سعده فداک ابی و امی مور و پلار مې درنه قربان دا د ده دپاره لوی سعادت یو د حضرت زبیر نه یو د ده نه دا تفدیه شوې ده دا د ده دپاره لوی سعادت دی یو وخت کې یو د بقي سره خوا کې ډېره زمانه وشوه ما ته چا وی راځه یو د نبي علیه السلام غشي دی او د هغه لینده درته ښیم نو چې بویه تلمه څه نوادرات پراته وو هغه ځای کې نو ما ته یې وی چې دا د نبي علیه السلام د شیشه کې دننه شیشه وه او یو چبوتره و په هغې د پاسه لینده پرته وه غشي پروت و وی دا د حضور پاک لینده ده او د هغه غشي ده چې ما ورته داسې وکتل نو ما هغه ته وی ته خطا شوې مې دا د حضور پاک لینده او غشي نه دي مې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده او غشي ده هغه ما ته وی تا ته څه پته لګي مې حدیث یې ورسره لاندې لیکلی هغه لیندې ته لاندې دا حدیث لیکلی و ارمی یا سعدو فداک ابي و ام اوله سعده مور و پلار مې درنه قربان مې دا حدیث یې لیکلی دی معلومیږي دا چې دا هماغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده ده او د هغه غشي مضبوط قربان صحابه ورکړه حضرت مصعب ابن عمیر
ما تیره جمعه درته ویلي چې کوم د حضور پاک هم شکل او د پیغمبر علیه السلام دفاع یې کوله په هغې کې شهید شو چې شهید شو دا هغه صحابي دی چې په مکه کې د ده کوم ژوند و په مکه کې نو ده به د 200 درهمو جوړه ساره چوله یو به بېګاله کړي دونه قیمتي جامې به چولې د زرګاو روپو جامې به چولې او چې یو جوړه به یو ځل واغوستله دوباره به هغه نه چوله بله به چوله او په دې مخ باندې به قیمتي اعلا د ریخم روبنده چولې و چې زما په مخ خاوره او دوړه پرېونه دي او قیمتي صادر به او مالدار سړی و ډېر زیات مالدار خلکو به صفت کو یو ځل به سار جوړه چوله ماښام به بله بدلوله ماښام به واچوله سار به بله بدلوله مالدار او قیمتي جامې به چولې خو چې کله مسلمان شو او د اسلام نه پس راغی مدینې منورې ته یو ځل داسې په لاره باندې روان نو چې کم 2 څادرې دي یو یې د کمیس په دې ځان نه تاو کړی دی بل یې د پرتوک په دې ځان نه تاو کړی دی نو غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې شلېدلې دي نو ټوکړې ورته لګېدلې دي او د لنګ یو طرف ورپسې په خاورو راښکې شي او بل طرف یې د پنډۍ ته اوچت شوی دی لکه د ملنګانو غوندې فقیرانو غوندې روان دی او سر او مخ یې د خاورو نه ډک دی نو چې حضور پاک ورته وکتل نو په ژړا شو صحابو دي د الله رسوله ولې دې وژړل وی د مصعب ابن عمیر هغه مخکنی ژوند راته رایاد شو او د اوسني حالت دی د اسلام نه مخکې د ده کم ژوند و یو جوړه سار یو ماښام او چې معمولی داغ به ولګېد په هغه ساعت به یې جوړه لرې کړه او د زرګونو روپو جامې به یې اغوستې او اسلام نه پسې دی بې پروایۍ ته وګوره د لنګ یو طرف په ځمکه راښکې شي یو برن او وجود د خاورو ډک دی او څادر ته یې غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي نو چې دی شهید شو او کفن ورکوي هغه مصعب ابن عمیر کې د زرګونو روپو جوړه به په ایمان او د اسلام نه مخکې چوله سار او غرمه به جوړه بدلوله او چې کله شهید شو نو کفن نشته خپل جامې دي حق جامې دي نبی علیہ السلام اعلان وکوي شهدا به په خپلو جامو کې ښخوي دا به تنو باسه او دا شهدا به لمبویم نه لمبولم د دې منه دي هم د خپلو وینو کې او په خپلو رنګ شوو جامو کې دا په وینو لیتو پیتو جامو کې خښ کې صرف کفن پې د پاسه څادر ور واچوي چې د قیامت په ورځ په دغه لیتو پیتو د وینو ډکو جامو کې او دا زخمونو نه وینې بیږي او د قیامت پر ورځ د خدای دربار کې روان شي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ د شهدا او د زخمونو نه به وینې بیږي اللون لون الدم هغه رنګ به د وینې به والریح ریح المسک او بوی به د مشکو خوشبوی به د مشکو وینې به بیږي د شهداو نه رنګ د وینې او خوشبو د مشکو نو صادر نشته یو یې ول را پیدا کا لنډې دی نو چې سر ته یې راکاږي نو خپې ښکاره کېږي او چې خپې وله پټوي نو سر یې ښکاره کېږي نو حضور پاک نه چا تپوس وکړه صاحب څه ورسره وکړو وی سر وله پټ کې سر یې وله پټ کړو پخپو یې وله دا بروزه واچوله دا ګی یې وله پخپو واچوله دغه رنګې حضرت حمزه رضی الله عنه خور وله 2 څادرې راوړل 2 چې نبی علیہ السلام وکتل 2 څادرې وې وی داسې وکړې یو مې د تره له ورکړې یو بل شهید له ورکړې ځکه د شهداو کفن نشته یو مې د تره شو یو بل شهید له ورکړې وی صاحب یو غټ دی یو راکوټې دی نو ګوره دا څادرونه خو یې د ترو نو په کار و چې هغه غټ د تره له ورکړې وی راکوټې د بل حضور پاک څه وی انصاف و پکې وی قراندازي پې واچوي چې د ده کم رسې به رده شي او چې د ده کم نه رسې به د بل شي نو چې قراندازي پې واچول هغه لنډې د 2 رسې د غټ د بل چې ورسې
چې سر به ولا پټو نو د دبا په ښکارا کېده او چې خپې به پټو نو سر به ښکارا کېده وی سو سره کو د الله رسوله وی سر ولا پټ کې پخپو ولا غیا واچ دا د صحابه کرامو شان دي دا غي دفن دي جنازه چې کېږي نو قبرونه کنه ستول کېږي نو چې کوم باقی صحابه دي نو د هغوی وجودونه هم ټول زخمي دي نو قبرونه کنستل بیا احد کاڼي د ځمکه د قبر کنستل هم پکې مشکل و ګران و پکې نو نبی علیہ السلام وی داسې وکړې چې غټ غټ قبرونه وکنه وی او دوه درې په یو قبر کې سم نو غټ غټ قبرونه وکنستل نو دوه او درې د یو قبر کې سم لول او چې چاله قرآن زیات ورځي قبل ته مخکې کې د میرټ شو میرټ د دفن میرټ کې وته وي ترجیح چې چاله قرآن زیات ورځي قبل ته کې چاله کم ورځي ورپسې چاله هغه نه کم ورځي ورپسې نو په احد کې اوس هم یو قلعه د دیوال ته تاو دی غټ دیوال ته تاو دی دا ټول شهدای کرام په هغه ځای کې دفن کړي دي صرف حضرت حمزه رضی الله عنه یو د هغه خورایې دی حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه او یو ورسره دغه مصعب ابن عمیر دی رضی الله عنه دا درې واړه په یو ځای کې دفن او داسې په دغه چبوتره کې د یو دوه درې شهدا او نورو قبرونه هم شته رب العالمین قرآن شریف کې د شهدا او متعلق اعلان کړی دی د شهدا او متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون کم خلق کې د الله په لار کې مړه شو شهدا شو شهیدان دې ته مړه مه وایه ظاهر کې خو عرفن دي مړه خو هغه د قبر نه پس زندگی ولا د مرګ زندگی مشمیره مړه ورته مه وایه بل احیاء دا جمدی دي عند ربهم یرزقون د خدای په نزد دوی ته روزي ملاوي او دا غي مثال ده دا جمدی دي د الله په نزد وته روزي ملاويږي نو د دین 46 کال پس شپږ څلوېښت کاله پس سیلاب را بدلا چې سیلاب راغی نو د مقبره یو چې دا کوم دی قبرونو د هغې یو طرفې ښکاره کړه او حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه ده نو هغه وی دلته یو نهر وکنه ضرورت دی یو نهر هم دی نو چې سیلاب دغه وخت کې راغی هغه نهر کودی شروع کړې وه نهر یې کنه او دی کې سیلاب پرې راغی نو چې سیلاب راشي خو بیا خو هغه چې کومه کنده خلکو کړي نو هغه غاړې ماړې یوسي که نورې غاړې ماړې یې وړلې نو د احد دا شهدا پکې راښکاره شو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پکې راښکاره شو نو چې راښکاره شو 46 سال پس شپږ څلوېښت کاله پس نو په سینه د پاسه لاس پروت دغسې په سینه لاس پروت نو صحابه ووی چې دا لاس ورته نیغه و دا ګوره لاس داسې کوږ پاتې شوی دی لاس به نیغ کو ورته نو چې لاس یې اوچت که نو وینه ترې روانه کړه شپږ څلوېښته کاله لاس یې اوچت کې وینه ترې داسې روانه شوه لکه د یو جمدي انسان نه چې کله وینه بیږي مړي ته ګوره او پکې وینې ته ګوره نو بیا ولا لاس نو وینه اوچی وینه نه بندېږي ډوکړې سره وینه پاکۍ وینه نه بندېږي نو بیا لاس راواغېشت واپس یې ولا په زخم کېښود نو وینه بنده کړه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات د خدای لار کې چې مړه شو مړه ورته مه وایه بل احیاء عند ربهم یرزقون جمدی دی خدای روزی ورکوي رزق ورته ملاویږي نو د حضرت حمزه رضی الله عنه خپله چا نه په سسکور او لګېده
لکه د نهر کودی کېږي نو د خپې نه وینه روانه شوه چې علی سال د مارونو ډېره عظیمه قرباني د حضرات ورکړې ده یو بل صحابي دی حضرت قتاده ابن النعمان رضی الله عنه د حضور پاک سره خوا کې ولاړو او د پیغمبر علیه السلام دفاع کوله یو غش راغی دقه سترګې ورته وویشته چې غشي باندې سترګه ولګېدله نبي علیه السلام بچ شو که دې نه وي ولاړ په دې غشي حضور پاک لګېده نبی علیہ السلام ته د الله رسول ته بچ شوې وی او زه خو بچ شم او دا داسې په غشي سترګه ولګېده چې دا سترګې دا ګاټې ته لاندې پرېوته هغه لاس کې راواغېسته وینې ترې روانې شوې وی د الله رسوله داسې وشو پیغمبر علیه السلام مبارک هغه ګاټې راواغېسته او په دې سترګه کې ورته واپس کېښود واپس یې کېښود او دعا یې وله وکړله او نو دی وی چې څنګه یې ګاټې کېښوده دی وی درد خو ختم شو نظر واپس راغی داسې نظر راغی چې د مخکې نه مې په نظر تیز شو نو دی ورته څه وایي صحابه مجیبه وو وی د الله رسوله سترګه به مې خو بې ډوله نه ښکاري اوسه نظر خو واپس راغی بې ډوله خو به نه ښکاري وی اللهم ارزقه جمالا خدایه ته وله د مخکې نه زیات ډول ورکې او الله د پدې مخ زما دفاع وکړه نو خدای د قتاده دا مخ د جهنم د دوړو او لوګو نه محفوظ وساتي صحابه چې کومې قربانۍ کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې د هغې مثال نشته حضرت خیثمه رضی اللہ تعالی عنہ زویو حضرت سعد داغم حضرت سعد نمو آغا پا بدر کی شہید شوی زوی بدر کی شہید نو چې د احد میدان د احد جنگ دی نو دی پاسې ده وی ښځې ته وایي ښځې خوب مې ولیده وی څه خوب دې ولیده وی هغه زوی مې ولیده سعد مې ولیده چې د جنت په یو خشته باغ کې چکرې لري د جنت باغ دی هغې کې ګرځي وی ما ورته چې بچې څه حال دی دی وی بابا ډېر زیات خوشحاله یم ډېر لوی نعمتونه راله پروردګار راکړه بابا راځې نه زما خو داسې خوب لیدلی وی انشاءالله چې زوی سره خدای په جنت کې ملګري کړي راغی حضور پاک لا وی دغسې خوب مې لیدلی د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما د خپل زوی سره خدای په جنت کې ملګري وی دا خدای به دې ورسره ملګري کړي سار له میدان کې شهید میدان کې شهید باقی یاو بعض بدبخت داسې مو ابی ابن خلف مشهور کافر دی هغه راغی دی ملګرو ته وی د ما په زړه کې یو ارمان دی وی څه ارمان دی وی دا مې ارمان دی چې دا پیغمبر علیه السلام ما په خپله توره ووالې نو صبري نو موقع موندله حضور پاک پسې ګواښ یې کودی کې را روان شو چې راغی نبی علیہ السلام ته چا وی صاحب هغه د ابی ابن خلف را روان دي توره ورسره تا ستا نیت کوي را روان دی صحابه ورمخکې شو یو وی زه ورځم بلبل نبی علیہ السلام یو صحابي ته دا نیزه مال راکړې دته غږ مه کوې دا زما کار وی صاحب هسې نه در باندې را مخکې چې غدار در باندې ونه کړي وی نشي کولی دا نیزه راکړې د یو صحابي نه حضور پاک نیزه واغېسته خو چې دا ابی ابن خلف راته په هغه نیزه ور یو ټس ورکړ دا اوږې ولګېد چې اوږې ولګېده منډه یې او چغې وی غرق شوم هلاک شوم تباه شوم ملګرو ته ولې وی دا وګوره چې ویې کتل مړه وی هسې معمولي غوندې داغ دی د باندې د خدای نیکبخته ورشه د خلکو لاسونه پرې شوي دي د خلکو کې لیش لیش زخمونه دي او څوک چغې نه وایي او ته معمولي غوندې
چاته په لرګي لګېدلې پوټې زخم هم نشته معمولي داغ دی او چغې وې وی خبر یې چا والې ما وی چا والې د نبي علیه السلام نوم یې واغېښ وي د هغه په نیزه لګېدلې نو وی څه چلو شو چې په نیزه لګېدلې وی زما دې قسم چې د سر د ویښتو نه خپو پورې وجود مې کلقېږي او همدقسې وشوه د خدای پاک هلته مردار نه که خو چې د مدینې نه راتلل نو په لاره کې صرف وته د هغه صرف په مقام کې وجود ټول داسې شو لکه پولی پولی څښا شو وجود او هلته خدای پاک مردار کړه یو کافر دی چې د حضور پاک د لاس نه مردار شوی دی او د حضور پاک په لاس لګېدلی دی چې د هغه نوم ابی ابن خلف نبی علیہ السلام فرمایي وي هغه سړی ډېر بدبخته دی چې د هغه د لاس نه پیغمبر زخمی شوی دی یا د هغه د لاس نه پیغمبر شهید شوی دی بین اسرائیلو کې ډېرو خلکو د لاسه پیغمبران شهیدان شوي دي هم ډېر بدبخته دی او هغه هم ډېر بدبخته دی چې هغه د پیغمبر د لاسه مړ شوی دی یا د پیغمبر د لاسه زخمی شوی دی دا هم ډېر بدبخته دی نو د مارونو صحابه کرامو دا عظیمه قربانی ورکړله لویه قربانی او شهداء کرام چې څومره وغه تقریبا دفن کړل چا چې د مدینه منوره ته خپل شهدا راوړل نو نبی علیہ السلام هغه منع کړل بیردوا قتلاکم الی مضاجعهم وإذا مقتولین خپل ځایونو ته واپس کې چې کم ځای کې د دوی نه سا وته دا واپس کې زنانو قربانۍ ورکړل چې د زخمیانو خدمت وکړو چوبه راوړي چې صحابه او پټې لګوندې دا کفن دفن نه فارغ شو یو پراپیګاندا راغی او پراپیګاندا په حقیقت بناو ابو سفیان سره د خپل مرګرو مکې ته واپس شو نو روحا وته وای ای بدر سره نږدې یو علاقه ده هلته دمه وکړه نو ابو سفیان دې مرګرو ته وی داسې چل کو چې واپس ځو په مدینه حمله کوو مرګرو ته ویل که موږ هم ستړي یو وی نه که نه وی صحابه چې دي مسلمانان یو خو ته خلک هم ډېر مړه دي پریشان بل ټول زخمیان هم دي او بیغمه بی پته به ورته نه لګي ناګهاني حمله به پیو کو ستړی ستومانه زخمیان دي د مړو په غم کې دي نو بس ختم به نبی علیہ السلام ته چې اطلاع راورسوله وی صاحب ابو سفیان هم لښکر تیاری په روحا کې زر یو سړي اطلاع راورسوله او په مدینه واپس حمله کوي حضور پاک فوراً صحابو ته اعلان وکړ وی څوک دی چې ما سره روان شي او د کافرو پسې لاړ شو ځکه هغوی زمونږ اراده کوي چې موږ ورپسې لاړ شو نو خو هغه څوک به راسره ځي چې کم کسان د احد په جنګ کې شریک دي چې کم د احد جنګ کې نه دي شریک هغوی به راسره نه دي نو فوراً صحابه کرام اوچت شو وی صاحب موږ ځو که ټول بیا تیار شو ای موږ در سره ځو او روان شو امراء الاسد ورته وایي د مدینې نه د 7-8 کیلومتر بار یو ځای دی هلته نبي علیہ السلام سره صحابه ورسېد ورپسې تلل ابو سفیان ته چا ویل ته خوا خوا دې خوا کې هغوی درپسې راغله بس کافر وتښتېدل یاره وایي طاقت هم نشته دی چې ځو اوس ورونو په دې کې 80 کسان صحابه کرام شهیدان ډېر لوی لوی صحابه کرام او 22 یا 22 کافران پکې مردار خلک وایي دې ته ګوري چې او یا مسلمانان شهیدان شوي نو په احد کې مسلمانانو بیلات کړی دا خبره ټوله درو بیلات ته مسلمان نه دی بیلات دې ته نه وایي چې د چا نه مړي زیات شي بیلات دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي په جنګ کې چې څوک په میدان پاتې شو د ګټه وکړه چې ځمکه چا وګټله میدان چا ونیوه دا د ګټه ده چې چا میدان پرېښود او د میدان نه وتښتېده دې ته ناکامي او بیلات وایي نو میدان مسلمان نه دی پرېښی
چې کوم میدان هغه مسلمان ګټلی دی میدان د مکې کافرو پرېښې تختې تاغوی کړې ده نو ګټه د مسلمان شو د هغوی خو نه شوه بیلات د هغوی شو البته دا ده چې اویا کسان شهیدان شو او تیره جمعه مې درته ویلې ولې شهیدان شو ځکه په غونډۍ چې کوم 50 کسان حضور پاک مقرر کړي هغې لږ یو بوټی اختلافات ولرل اگر چې علماو چې د هغې یو بل سره هغه اختلاف دا حقیقی اختلاف نو اجتهادی غوندې و د پیغمبر علیه السلام د حکم خلاف ورزي مقصد نو خو د هغې دا مطلب و چې مشر ورته وی چې ما ته نبي علیه السلام ویلي چې دې نه مه نه کوزېږې او د نورو ورته وی چې دا خبره خو ټیک ته ویلي دي دی ویلي دي چې زمونږ غوښې که مارغان تختی او که مونږ ګټه وکړه او که تاوان نه به کوزېږې خو د هغه مقصد خو تر قیامته پورې دلته ودرېدل نه دي مقصد یې دا و چې د جنگ په دوران کې به دلته یې نه به راکوزېږې اوس خو جنگ ختم شو او مونږ په خپلو سترګو وینو چې کافر راغلی و تښتېدل او ښځې غرونو ته خېجي او منډې وهي دقه لږ معمولي غوندې اختلاف خپل میانځ کې راغی او د حضور پاک د حکم معمولي غوندې خلاف ورزي راله نو الله پې دومره خفه شو چې د جنگ ظاهري چې کوم مخه و هغه یې الاوړې کړله او اویا کسان جلیل القدر پکې شهیدان کړي نو یو به اختلاف نه کوي مسلمانان به خپل منځ کې سره اختلاف نه کوي بل د خپل امیر د خپل مشر د حکم خلاف ورزي به نه کوي نه دا مسلمان ولې په ډغر واخته دی هر ځای کې مسلمان د ذلت جون تېروي او د کافر د لاسه وال او ټکول خوري هر ځای کې مسلمان په هغه مخته دی ولې ځکه د مسلمان خپل میانځ کې اتفاق نشته اتحاد نشته د مسلمان خو د کم ملک مسلمان ملک په سر چې غم راغی نورې تماشا کوي بلکې تماشا نه دا نور د کافر سره په میدان ولاړی بیا کہ دا مسلمانانو وحدت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قرآن دا ټولو یو دی پیغمبر دا ټولو یو دی دین اسلام او شریعت دا ټولو یو دی بیت الله دا ټولو یو دی پیغمبر دا ټولو یو دی اسلام او شریعت او کعبه دا ټولو یو دا منځ ټول یو شان کې روزې یو شان زکات حج شریعتونه ټول یو شان دي بیا اختلاف پکې دا کوي مسلمان من حیث المسلم یو بل سره اتفاق نه لري او خود کې لږ اختلاف راغی خدای ولا څومره ډغره ورکړه ظاهري ډغره ورکړه او دا حکم د امیر هغه اجتهادي مخالفت و ظاهري مخالفت هم نو حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام الله پې څونه خفه شو د صحابه او دا ډېره لویه قرباني مونږ ته مخکې راغله دین که مونږ ته رسېدلی دی نو دا دین مونږ داسې په اسانه نه دی رسېدلی دا په ډېرو قربانو را رسېدلی د حضور پاک مبارک غاښ مبارک پکې شهید شوی دی مات شوی دی او د هغې د وجود نه وینې پکې بهېدلې دي څونه قربانۍ ورکړې او د الله عجیبه حکمت هم په دې کې ده هغه خالد ابن ولید وروسته خدای مسلمان کړ هغه ابو سفیان چې د مکې د ټولو کافرانو سردارو وروسته خدای هغه مسلمان کړ هغه وحشي ابن حرب د چا د لاسه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید او د چا د لاسه چې د حضرت حمزه سینه وشلېدله او جګر باندې چکونه ولا ولګول او پینه چکونه ولګول یو وخت کې دته چاوي الکه اسلام ویل مې کېږي مسلمانېږم خو ډېر انتهایی جرم مې کړی دی چې خدای خبر ایمان او اسلام به مې قبول شي او که نه یاره وایي چا ورته وی نه دی په خپله وایي وی چا راته وی چې یاره نبي علیه السلام ډېر رحمدله دی دویم چې څوک هم ایمان راوړي د هر چا اسلام هم قبلوي او دریم دا دی چې استازي ته خو بلکل غږ نه کوي نو چې ته استازي چا لېږل نبي علیه السلام لا نو زم د هغه استازو په ډله کې پیغمبر علیه السلام له ورغله وی چې څنګه ورغلم او مخامخ نبي علیه السلام ته
کېناستم دې د شکل نه تور او د وجود نه م لږ درونو غټو ما ته نبي علیه السلام داسې مخامخ وکتل ما ته وی انت وحشي هلکه ته وحشي ما ورته چې او د الله رسول وحشي ما ته وی انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی اوس داسې خو نه و چې او که وایي چې نه دروغ وکړی راځي که وایي چې او ما وجلی دی نو دا لږ یو پوټی بیا دبی کې راځي وی قد کان من الامر ما بلغکا وی صاحب چې تا ته کومه خبر رسېدلې ده ټیک ده نور یې ونه وی چې او ما وجلی دی چې تا ته کومه خبر رسېدلې ده هغه ټیک ده وی څنګه راغلی وی صاحب ایمان اسلام راوړل ایمان راوړل درې ځله د حضرت وحشي ابن ایمان د خدای دومره خوښ دی دومره خوښ کہ 3 ځله د حضرت وحشي د ایمان په سلسله کې جبریل اسمان او ځمکې ته تللی راغلی وی او اسلام راوړل غواړم وی اسلام به مې قبول شي یا اسلام به دې قبول شي وی صاحب ما خو په اسلام کې ډېر قتلونه او مړي کړي دي فوراً جبریل علیہ السلام بره لاړه واپس راغی وی کې اسلام راوړي ایمان راوړي نو دا چې څومره قتلونه او مړي په کفر کې کړي دي دا به ورته خدای معاف کړي وی صاحب یوازې قتلونه مړي نه دي ما نه نور هم ډېرې غلطۍ او ګناهونه شوي دي هغې سره به څه کوم نو جبریل بیا بره لاړه واپس راغی وی دا به م ورته خدای معاف کړي یو غلام د تور د رنګ نه او دومره د حضرت حمزه رضی الله عنه سره کم حالات کړي دي بل څوک وی به چې لرې کېده تا خو ډېر لوی جرم کړی دی لیکن خالص ته د اسلام په مینه کې حضرت جبریل د خدای نه 3 احکامات راوړي یو راوړي بل راوړي بل حکم راوړي اخیری فیصله دا شوه چې بس هر څه د خدای بخښي خو اسلام راوړي ایمان صرف نبی علیہ السلام ته یو شرط لګاو وی یو طاقت لرلی شي چې دا مخ زمانه غیب کې چې د جهاد ته لاړ شي او ما سره نه مخامخ کېږي وی د الله رسول ولې وی چې تا ته ګورم ما ته د خپل تراغه پرې کړې پوزه پرې کړې شونډې او پرې کړې سترګې را یاد دي نو که دا کولی شي نو ایمان خو دې قبول دی هر څه دې خدای معاف کړل چې څه دې کړي خو که دا کولی شي نو وی بلکل د الله رسوله ورغلم دی نو لاړ جهاد نه اطرافو ته لاړ جهاد نو خدای ولی یو بل عجیبه دله یو منقبت ورکړ یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه مسیلمة الکذاب هغه د نبوت دعوه کړې وه چې د پیغمبرۍ حضور پاک مبارک د هغه دپاره یو لښکر ولېږه د مسیلمة الکذاب دپاره جګړه وشوه خو د نبي علیہ السلام په جرم کې هغه فیصله نه شوه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جرم کې یو ډېر مضبوط جنگ وشو نو وحشي وایي وی ما سره هماغه نیزګی وه چې په کومه نیزګی مې حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې ویشتی و وی هغه نیزګی وی د دیوال شاته ورته پټ ناست ومه او یو چوندې کې مې د مسیلمه ته کتل مسیلمة الکذاب ته چې دې به ما له کوم دی خدای په ګوتو راولي وی زه په دې نیزګۍ ولم وی ناګنه دې د دیوال خوا کې را تېرېده بادشاه دې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده وی چې را تېرېده وی هغه چوندې کې مې نیزګۍ مخامخ کړه ورشغال مې کړه وی چې ورشغال مې کړه وی دې مې په دې نامه وویشته وی چې په نامه مې وویشته نو نیزه دې بل طرف ته پرېوته نو چې د بادشاه مړ شي نو قوم نشي ټینګېدی خو چې دې مردار کړو نو چې هغه کم د ده امتیانو ایمان یې پرول ټولو تښتېدل د سیل مې بیا تښتېدل نو ده به وی چې کله کافر ومه نو په مسلمانانو کې مې یو مضبوط مسلمان شهید کړی دی چې حضرت حمزه دی خو چې کله مسلمان شم نو په کافرانو کې مې داسې کافر مردار کړ چې هغه د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې د پیغمبرۍ دعوه کړی
یو وینځي هغه دی نه په کوټه اعلان وکړ خلق وي خدای مو بخا وي زمونږ هغه پیغمبر چې دی مسیلمه وي هغه تور غټ سړی نه دی وي ده وجلی دی راوینیسئ وی میں چې زه اوس که ما څوک رانیسي مې د سړی مې دله بېغمه خدای بچ کړي دا لویه معرکه د احد د غر خوا کې شوې د دې وجې نه رسول الله مبارک د احد سره به ډېره زیاته مینه به وه ډېر شهدا خوا کې دفن دي اوس هم چې څوک حج عمرې له لاړ شي نو احد د شهداو ملاقات ته ځي یو ځل یې وفرمایل احد جبل یحبنا ونحبه وی احد یو غر دی مونږ سره مینه ده او زمونږ هم ورسره مینه ده او یو بل حدیث کې راځي وی د قیامت پر ورځ به د احد دا غر الله راوالي او د جنت په دروازه کې به ودرئ حکومت سعودي اوس هم د احد د غر ډېر احترام کوي ګیر چاپېره چې د جنګلې باز دینو کې تو کړي دي د سیخونو جنګلې او باز دینو کې ورته بلفونه لګولي دي بلفونه د شپې هغه څه سره او څه شنه هغه غر داسې ډېر ښایسته او مزېدار ښکاري او یو بل حدیث کې راځي چې تاسو کله احد ته لاړ شئ د هغې میوه وخورئ هغې کې پخوا د کرکڼې ډېرې وې دا وړې وړې میوې وخورئ او که میوې نشئ خوړی نو دا ازغیدار بوټې پاڼې وخورئ وچوپوئ خو خامخا د احد یو بوټې راوالئ او په خوله کې واچوئ او د دغې شهداو زیارت لبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله کله ته د وفات نه مخکې نبی علیه السلام لاړ د شهداو د احد ملاقات یې وکړ او بیا په منبر باندې کېناسته او صحابه کرامو ته اعلان وکړ وی صحابو وی زه ستاسو نه مخکې ګورې تلونکی یم او د قیامت ته ستاسو نه مخکې روان یم لار درته برابر وم د خدای په دربار کې به دله زه سفارش کوم او زه به ستاسو دپاره د خدای په دربار کې ګواهي کوم د صحابو لویه قرباني ته معلومه شوه چې صحابو څومره لویه قرباني د دین او د اسلام دپاره ورکړې د الله لوی مدد هم ته معلوم شو او د اختلاف باندې د خدای خفګان او د پیغمبر د حکم معمولی غوندې خلاف ورزي اجتهادي غلطي په هغې د الله غوسه کېدل او د مسلمان دپاره که د مسلمان نه څوک مړ شو یا شهید شو د هغه دپاره لویه تسلي ده غټه تسلي السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه یوټیوب چینل دینه مخکې بیان کې تاسو د غزوه احد بیان اورېدلی و په دې بیان کې تاسو واورېدل د غزوه احد دویمه حصه د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو لپاره مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله